خیبر نیوز مشهور اینکر آصف السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه نن راغله شهید خان د ارشد خان د بچو ودونه دی ډیره خوشحالي ده سبا وای ودا موقع باندې یاره داسې خوشاله پکار یو دا یو ډېر لوی آرټیسټ شاهد خان ډېر سوپر سټار دی او دا غره زامنو ودونه دي نو په دې کې شرکت خامخا پکار دی یو بل په خوشاله کې چې انسان سره خوشحاليږي او یو بل ورته کی مینه پتلو راتلو ذاتی کله راځه کله بزر درنه مینا نو دا ژوند ډېر کم دی او د خوشاله موقع چې کمی دا ډېر کم دی نو پکار چې موږ مینه ورېکو ایو بل لاړ شو یو بل مطلب لکه ملاتړو کو دا یو بل نو خوشاله کې خامخا شریک دل پکار او رام خپل کو کنه او بس لګیاو چې استاد خو ټول سوپر سټار راغلي دي ای سره ملاقاتونه هم کیږي او خبرې ترم کیږي نو انسان خوشاله شي او زه د خپل خبر پښتونخوا د زلمی ګورم سوره ته خوشحالي استقبال توراړي سوق سلفیان وباسي نو دا یو آرټیسټ څه پکاروم دا پکار بالکل تاسو غوډي مینوال دي تاسو خو خوي څه پیغام ورکول غواړئ ته زه بس هغه دا وایم چې نیت صفا ساتي هر یو کار چې کوم نه نو محتاجی چې کوم نه هغه د الله د ذات پکار ده چې موږ انسان ته محتاج نه یو یقین مضبوطول دي په دې باندې چې مال به بل سره کې نه علم الله ورکی تعالی به الله درکې نو دا د خپل ایجوکیشن باندې یو بل سره زه پر خو د پکار دي سپیس پر خو د پکار دي نه لبه جون خطيريږي استاد هم جون خي زما هم خي پکار چې موږ شوشهونه کو ټیک شو او د خپل صادر سره خپل خو دغه نه سیواونه خو نو جون کې به خوشحالي ډیره وي ایو بل خوشاله ورکی مینه محبت ورکړي دا زما پیغام دی ایجوکیشن باندې خاص طور باندې فوکس وکړئ